د بلخ ولایت امنیې قمندانۍ مسؤلان وایي په مزار شریف ښار کې بېلابېلو جرمونو په تور 80 تنې نیولي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي. د بلخ ولایت امنیې قمندانۍ مسؤلان وایي د امنیتي ځواکونو د ګډو هڅو په پایله کې په مزار شریف ښار کې بېلابېلو جرمونو په تور 80 کسه نیولي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي. 80 نفر که اونها در سطح ولایت بلخ خصوصا شهر مزار شریف دست به سرقت، آزار و اذیت مردم و همچنان فروش و قاچاق مواد مخدر میکردن گرفتار کرده و در پنجه قانون سپرده. دوی وایي چې اکثره دغه کسانو د مخدره توکو په قاچاق کې لاس درلود. زیاتی کسایی که ما در ولایت بلخ اونها را گرفتار و پنجه قانون مسپاریم کسایی هستند که دست به فروش و قاچاق مواد مخدر میزنه. د بلخ امنیې قمندانۍ مسؤلان له ټولو خلکو غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.